ګوره قاري صاحب خو تاسو په پاکستان کې اوسېږئ ولې پاکستانیانو خپلې شپېلې نه راوړئ ولې نه ورته وایئ چې ولې په امریکایانو ته اډې ورکړې تاسې په ملا برادر به ور پاکستان ته نه راغی هماغلته تاسې ولې شپېلې نه ورباندې راړوئ چې ولې ما اډې ورکړې وروره موږ یې ځکه نه راړو چې موږ په امریکایي راړولې ده تا په چا راړولې ده تر اوسه پورې ما خو په امریکایي راړولې ده امریکایي مې په ټیټو سترګو مجبور کړو ټانګونه په ترپالونو کې پیچلي دي ترپالونو کې د ټانګونو کونې پیچلي دي له شرمه څرګند ایستلی هم نشي په پټه یې باسي خدا زما ویاړ زما د پاره بس ده دا یوه مېړانه خو ته مه کوه چې په عمر دې نه پنجابي ته څه وویل نه د عرب ته څه وویل نه د چې هېڅ چاته دې څه ونه ویل دا امریکایي ته خو یې ووایه د امریکایي نه خو د ټوپک شپېلی راواړوه چې 20 کاله دې په ما همدا طالب ووژلو همدا طالب دې په ما د ده کور دې په ما ړنګ کړو زندان ته دې راباندې ولېږلو او نن ته لګیا یې د هغې سره قراردادونه کوي او ما ورته پرېږدې اقلا دومره خو وکوه قاري صاحب محترم دوی چې وایي چې قاري صاحب دوی چې وایي تاسو پاکستان ته لاړئ پاکستان ته ملا برادرو یو بل دا خبرې کوي تر 2006 کاله پورې خو په افغانستان کې چا ماته د ژوند کولو حق نه راکوه په کور کې به مې که ورته ویلې زه بېګناه یم پټی کړم وایي نه تا طالبانو سره یو وخت ډوډۍ خوړلې وه ګیله دې پرې کې لونګۍ په سر ده نو تا خو ژوند کولو ته نه پرېښودلم اوس مې چې ګونډه کړل اوس خبره کوي پاکستان خو د کشمیر د مسلې نه هغه کوي دا د افغانانو باتوري ده دا د افغانانو او دی په خپله مبین صاحب دموږ اهداف واضح دي برخې واضح دي واضح دي او لله الحمد اول ورځ نه تر نن ورځې پورې مو چې کوم څه ویلي دي راجم شول هر ډول د ساینسي هر ډول فشارونه یې وکارول هر ډول زور یې وکارولو څوک دې په مثال کې اشغالګر به د دې خاورې نه وځي دلته به اسلامي نظام قایمیږي دا زموږ اهداف دي بالکل راځئ چې اهدافو ته وګورو قاري صاحب محترم اشغالګر به وځي ګوره دلته بیا داسې اشغالګر راننوځي چې هغه به بیا به نه ایستلی شي نه بې زه ایستلی شم لکه ایرانیانو نه هم غواړو په نړۍ کې هر څوک چې د امریکایي اشغالګرو په مقابل کې د موږ سره مرسته کوي یا د امریکایي اشغالګرو د راوړل شوي سیټاپ په مقابل کې چې د موږ سره مرسته کوي موږ هرکلی کوو دلته نور میلمانه دي تا ته مو ډېر وخت درکړه دومره غټ فیلسوف نه اخره کې وخت درکوو خالي او سوال وکړې اسرات افغان مونږ سره پاتې شه کټوازي صاحب ته وخت ورکوو که چېرته کوم سوال هم ذهن ته راغی کوشش وکړئ د ادب په چوکاټ کې وکړئ او له حقایقو سترګې مه پټوئ راځئ هغه ورځ هم در په یاد کړئ چې همدغه امریکانو د اردو عسکر په څاپېړو وایي هغه ورته وایي لاس مه اچوه جنسي تیری ورسره کوي تاسو خو ډېر مظلومان واستئ دا طالب دا یو کال په دې خبره خو تا دا یو کال لایف وچه خو دا خو بې غیرتي ده که نه خو یو دوس ته خو به دوسي ور یادوې که نه نو تاسو خو پنجاب 18 کاله مونږ ته نیغ نه کوئ پنجاب لاس مه اچوه دا ډېر بد تاریخ ده د یو چا دپاره چې چانټه دریشي توپاک شاجورونه له مرمۍ ډک او امریکایي اشغالګر په خپل ملک کې په څاپېړو وي دا څومره بدبختي ده د نړۍ په یو هېواد کې دغسې واقع شوي نو دا به زه درته نه یادوم دا خو د تاسو افتخارات دي بل څه لرئ نه لاس مه اچوه قاري صاحب مهرباني وکړه کټوازی صاحب سوال مو وکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جناب قاری صاحب جناب موبین صاحب جنرال صاحب بدر توای صاحب انجینیر صاحب او ملګری په سټوډیو کې هغه مسلمان وطنوال چې موږ په نړۍ پار ګوټ کې ګوري ډېر ښه لایف د له واقعیتوبه سترګې نه پټوو ورونو زه سوال هم لرم یوه داسې یو وړاندیز منې یمه خیر یو وړاندیز ده هر څوک خپل نظر لري جناب قاری صاحب راځي افغانانو مسلمانانو پاکستان هم پرېږدو عرب هم پرېږدو هغوی خپل وطنونه لري الحمدلله ملت د دواړو ښه مسلمان ملت دی او ښه په اسلام کې ژوند کوي وګورئ موږ او تاسې ځانونه اصلاح کړو رالو پښتنو ته
جناب قاری صاحب او د طالبانو مشرانو، زه له تاسو څخه یوه پوښتنه لرم. په دغه 20 کاله کې د دې شاهد یو، ولې نه دا واقعیتونه که موږ سترګې پټې کړو سبا موږ او تاسې ورځو الله تعالی ته. بمبار وسو، ظلم وسو، 20 کاله داسې حالتونه مو لیدل چې ډېر بد په ټولو باندې، که په طالبو که په عامو، په ټولو وسو، خصوصا جنوب. دا به سترګې نه پټوو، په جنوب کې وسو. راځو دې ته چې جناب طالب صاحب او مشرانو، تاسو هغه وخت کې چې په موږ باندې ظلم روان و، هدف مې دا ده چې په موږ پښتنو د امریکایي لخوا هم نه پوهېږم نوم یې شر فساد واخلمه، څه واخلمه، د شر فساد لخوا او له ورسره دغه رافضي ډلو لخوا تاسو یو څو اندازه امکانات هم زه مطمئنه یم چې تاسو درلود. دوی ګورې څو حالتونه په پښتنو باندې خصوصا په شمال کې راوستل. له تاسو سره دغومره امکانات ول، زه دا نه وایم چې تاسو باید تعصب کړی وای، تاسو خدای نخواسته، ولې په دین کې دا شی نسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم واضح ویلي دي په دې کې دا شی نسته. د موږ نه د څوک تعصب کوي چې د موږ نه سو معنا داسې کافر سو، څوک چې رسول علیه السلام نه مني خو یعنې کافر سو، اطیع الله و اطیع رسول. راځو دغه خبرې ته. بله خبره داسې د مشران، د شر فساد مشرانو ته د الله په لیاز د مجاهد کلمه مه یادوئ. سیده د موږ مجاهدین ګورې مه خفه کېږئ. موږ درلود کټوازی صاحب چاته مو ویلي دي؟ شر فساد باندې طالبان ایښی ده، د قدرت د جزیرې چې جوړې کړې، خو طالب رحمت شو د افغانانو لپاره چې یو واحد افغانستان جوړ کړ. دا طالب و چې دا لنډه ګلابیان درته په ګونډو کړل. دا طالب و چې د امریکا امپراتوري ړنګه کړه. دا طالب په لاس ټنه باروتو باندې کینی ما د عزت او د تا د عزت نه دفاع کوي. موږ خو هغوی ته مجاهدین نه وایو. هغه چا چې د جهاد له ارمانونو سره لوبې کړي، هغه څوک چې د شهیدانو له ارمانونو سره خیانت کړی ده، هغه څوک چې موږ سره د اسلامي نظام وعده کوه او کابل یې په کنډواله بدل کړ. د افغانو پیغلو نه یې سینې پرې کړلې، رقص مرده یې په خلکو باندې وکړه، د خلکو نه یې سرونه پرې کول. همغه خلک د امریکا او په دې مړې دیموکراسۍ کې بیا په ما واکمنان شول. هغه څوک چې طالب نابود کړل، پولې وشړل تر کولابه پورې، همغه امریکایانو بیرته د دیموکراسۍ په نتیجه کې راوستله. پارلمان قضایي، کټوازی صاحب، پارلمان قضایي مسؤلیت د ځان دپاره یو قانون جوړ کړ. ټولې بدبختۍ د 80,000 کابلیانو وینې معامله وکړله. نن څوک دې پوښتنه نشي کولی. سیمای سمر 15 کاله د حقوق بشر د سازمان مشره وه. کوم خاین، کوم غاصب، کوم جابر محکمې کش کړی؟ دوستم چې د 18,000 طالبانو په وینو باندې لاسونه سره دي، هغه معصوم اسیرانو نن لومړی مرستیال او د مارشالۍ رتبې ورکول کېږي. دغه دیموکراسۍ هغه څوک چې موږ یې وژلو هغه ته میډالونه ورکوي. ته افغانان مجبور وو چې د دې ظالم او وحشي نظام په وړاندې ودرېږي. پرون د روسانو غلامي کوله، بیا په جبل سراج کې پروتوکولونه وکړل، بیا د امریکانو په اوږو سپاره راغله. هغه څوک شش کېدلې بوټ یې درلوده، نن لومړی مرستیال ده. پرون د بلک واټر د کې جی بي مزدور، نن د بلک واټر مزدور ده. پرون له روسانو سره په جبل سراج کې تړونونه کول، کابل ته راغله، کابل یې کنډواله بدل کړ. موږ او تاسو ټولو ته دا خاینان نه ښکاري. د ټولو تنظیمي جنګونو بار په یو کس باندې وراچوو. دا ناانصافي نه ده؟ د دغه د کابل افغانستان څخه په کنډواله بدل کړه. آیا یو جهادي رهبر د دې ټولو مسؤل و؟ کابل په کنډواله باندې یو کس بدل کړه، ټول ورسره وو. راځمه دغه ته ډېر ښه وینا مو وکړه، ماشاءالله. زه دغه ته راځمه. وګورئ دغو شیانو ته ټولو ته راځمه. د ما هغه وخت نه هېرېږي. زه پوهېږم تاسو به دا سوچ کوئ چې د کټوازی به کوم ماشوم وي. خیر بیخي ما ورته خاندئ، خلکو ته مزاړئ، پروانه کوي. زه لاس ما اچوه، موږ به دومره درته وایو لاس ما اچوه. د دې هغه آخري تحلیل او استدلال همدغه ده. نه خیر، موږ او تاسې به هغه واقعیتونه وایو. زه د طالبانو هم واقعیتونه وایم، زه د چا پلوي نه یم. وګورئ لکه ما چې وویل سوال وکړه دلته ته موږ سره داسې مینه چې ته سوال وکړې او لاند نظر ورکړې.
لیکچر ورکول که کې چېرته بیا خپل لایف کې دلته سوال د ادب په چوکاټ کې او وړوکی نظر تر هغو پورې نه زه همیشه د ادب په چوکاټ کې ما شاید وپېژنې کټوازی صاحب په ډېر احترام سره دا د ولس او د طالبانو لایف دی هغه څوک وهاب شنولی د طالبانو دي تاسو کولی شئ چې دا یې سوال وکړئ که وخت راکړي که چیرې قاري صاحب راغی. که وخت قاري راکړي صاحب قاري صاحب راغی سوال وکړئ تاسو قاري صاحب نه سوال کولی شئ او تبصره مهرباني بله و صاحب یعنی انشالله خرابی نرازی خیر ده نه زه د دې سړی نه یم انشالله نه ملت خفه کم نه طالب خفه کم کټوازی صاحب زه یو له کسانو نه یم چې سوشل میډیا ډېر په کلکه څارم او ټولې خبرې د ما سره په ریکارډ باندې دي مهرباني وکړه بله خو زه دغه درته وایم زه که غواړې مخ هم درته ښکاره کړم بعضې خلک وایي چې فلانی ضرور ده ما ولیدلې ما د تا تحلیل هم کتلی د تا خبرې هم کتلې لطفا که سوال وکړئ قاري صاحب راغلی بله سوال مې دا ده وګورئ سوال مې دا ده آیا دغه دا اوس تاسو په سوله کې ناست یاستې له دې خلکو سره یعنې دا د دې لپاره نه کوم دا پوښتنه چې تاسو ته خدای نه حق لري نه حق لري مهرباني له دې خلکو سره چې ناست یاستې دا هغه خلک نه اوسې 8000 کسان یې تر خاورو لاندې کړو نومونه به یې نه اخلمه او آیا صحیح ده ټول په واقعیت سره مسلمانان وو د ما هغه یو مولوي احسان الله تاسې به زه هم په یاد هم نه وي ولې نه هغه د مونږ ایډیال ده الګو ده مهرباني یو هغه به زما تر قیامته هیر نسي یعنې په هغه رقم عالم په هغه رقم فصیح عالم نو اوس له هغو سره کېنستل د تاسو او په آینده کې له دې سره څه ډول چلند د تاسو او آخري خبره هم دا کوم وګورئ صلاح الدین ایوبي چې کله له دوی څخه یې پوښتنه وکړه چې تاسو په کفارو سره ولې مستقیمه جنګ نه کوئ ده ورته ویل نه له مخکې به دغه د دې لستونې ماران اول لرې کومه لکه د رافضیان تاسو رافضیان به خپله بیا وپېژنئ زه داسې واضح نوم یې نه اخلم شاید ویې پېژنئ دا به لرې کړمه بعد له هغو به یې اسانه کړمه ځان ته ولې دغه یې ملاتړ دي هدف مې دلته نه حکومت نه بل څوک رافضیان تاسو خپله پېژنئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام مهرباني قاري صاحب محترم کټوازی صاحب محترم د دې خلکو سره مطلق ناستی د هغې خلکو سره کېناستل چې هغوی د موږ په زرګونه مجاهدین په شهادت رسولي دي دا ناستی کومه محظوره خبره نه ده یعنی کوم ممنوع شرعي ممنوع عمل نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د خپلو سرسخته دشمنانو سره ناسته او خپل سرسخته دشمنان معاف کړي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سړی هم معاف کړی دی چې د ترې په شهادت رسولی و هغه سړی هغه ښځه هم معاف کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره سینه یې څیرې کړې وه د هغې زړه په خپلو غاښونو کې چې چلی و خو الله رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو اهدافو نه و تیر شوی موږ که د خلکو سره ناست یو هغه وخت کې دا عیب و چې موږ د خپلو اهدافو نه دوی ته تیر شو موږ د خپلو اهدافو نه دوی ته نه تیریږو موږ د دوی سره د دې په خاطر نه کینو چې په راتلونکي کې د حاکمیت او د واکمنۍ په اړه دوی سره مشورې وکړو چې د افغانستان په واکمنۍ کې دوی ته حصه ورکړل شي نه قطعا نه د موږ هدف اسلامي نظام حاکمول دی په دې خاوره کې د اسلامي نظام تر حاکمیت پورې به مبارزه روانه وي دا هدف ده دا هدف موږ د لاسه نه ده ورکړی دا چې دوی سره موږ کینو او موږ خپل اهداف هم له لاسه نه ورکوو دې کې کوم محظور نشته د اسلام په تاریخ کې موږ کتلی شو ډېر ځله هم مسلمانان د خپلو دشمنانو سره ناست دي د خپلو سرسخته دشمنانو سره خبرې کړي دي د هغوی سره مذاکرات کړي دي خو په مذاکراتو کې د اسلام اتلانو خپل دریز پیاوړی ساتلی ده لکه نن چې د اسلامي امارت مشرانو خپل دریز پیاوړی ساتلی ده او یو انچ هم د خپل دریز نه په شا نه کړل شول 18 میاشتې امریکایانو بمبارونه وکول وحشتونه یې وکول ظلمونه یې وکول داسې بمونه استعمال کړل چې په تیرو 19 کلونو کې نه و استعمال کړي خو په اسلامي امارت تر آخري ورځې پورې وربند ونه مانه امریکایانو زور دا واهه چې د مذاکراتو نه مخکې تاسو موږ سره وربند وکوئ اسلامي امارت ورته ویل چې څو پورې چې تاسو زموږ غوښتنې ونه منئ تر هغې پورې وربند نه کېږي تر هغې چې دوی غوښتنه ومنله د تړون لاسلیک تر میدان ته شول اسلامي امارت دوی سره وربند وکولو اوس هم دغه ګوډاګیان زورونه وهي چې موږ سره وربند وکوئ موږ ورته وایو چې تاسې
تاسې ځمکې ته غورځېدلي یئ، تاسې چپه شوي یئ، تاسې مات یئ. هغه وخت تاسو سره وربند ممکن ده چې کله تاسې د موږ غوښتنو ته غاړه کېږدئ، لکه څنګه چې امریکایانو د موږ غوښتنو ته غاړه کېښوه. د هغې نه مخته وربند نشته او نه دا غوښتنه څوک په اسلامي امارت منلی شي. ځکه د موږ سره د فشار یوازینۍ یوه لاره سره ده چې هغه جهاد ده، هغه دغه وسله ده. ټوله نړۍ ټول ملتونه د دې وسلې په زور د ځمکې په سر ژوند کوي. هغه که هندو ده، که سیک ده، که یهودي ده، که نصراني ده، که هر کافر ده، که هر مسلمان ده، هغه که د دې ځمکې په سر ژوند کوي، د ژوند کولو حق لري. هغه د وسلې په زور، د ټوپک په زور، د ټانګ او د توپ په زور، د جهاد په زور. موږ که خپلې غوښتنې منلی شو په مقابل لوري، هغه به د وسلې په زور وي.